السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مسلمانانو په تاریخ کې عظیم الشان جرنیل خپل ژوند د اسلام په خورولو او مساجد جوړولو کې تیر کړو. ډیر په لږ وخت کې د افریقې ډیر علاقې فتح کړې وي. دغه جرنیل چې د امریکای د فتح کولو ورمانی کړو، دعاګانې به قبلېدلې. ځان وروسته یو ناشنا تاریخ پرې ښودی دی او تاریخ یې د عقبه بن نافع په نوم سره پیژني. عقبه بن نافع څوک و؟ په تاریخ کې د دور سره د بلګ وخت کې افریقا څنګه فتح کړه، د بکم جنگونو معرکو کې حصہ غستی و، ایا دې صحابي دی یا تابعي؟ عقبه بن نافع اندلسورینو فتح کړي. بربر څوک دي؟ دوی د عقبه بن نافع سره دوکولې کړي و. د دې سوالاتو جوابات به تاسو ته په ښایسته او مختصر انداز کې بیانېږي. راځئ زموږ سره. د هجرت نه یو کال مخکې او خاص په مکه کې عقبه بن نافع بن عبدالقیس الفهري پیدا شو. د پلار نافع مکی د اشرافو خلکو نه و او دا په هغه کسانو کې داخل دی کوم چې اول اسلام قبول کړی و. اکثر مورخین دا وایي چې عقبه اگر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و، لیکن ملاقات یې ورسره نه و شوی. دیو جنا مورخین د تابعی وایي. خو بل طرف ته چې وګورو نو د پیدایش په مکه کې شوی او په هغه وخت کې چې هجرت هم لا نه شوی، نو دین معلومیږي چې دی صحابي دی. عقبه بن نافع په خپل نوجوانۍ کې یو شهسوار او د جنگونو په تکتیکاتو کې ماهر شمارل کېدو. د جنگونو تدریب خپل د ترور سوی عمر بن العاص رضی الله عنه زده کړو. د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې یو لښکر ولېږلی شو مصر د فتح کولو لپاره. عقبه په دې لښکر کې خپل پلار سره یوځای شرکت وکړو او د مصر په فتح کولو کې د دغه ښه صلاحیت او استعداد خلکو ته راښکاره شو. مصر د فتح کولو نه بعد عمر بن العاص رضی الله عنه عقبه بن نافع په یو لښکر باندې مشر کو. د لشل سره کسان ورکړل او بلاد النوبه د فتح کولو لپاره یې ولېږو. په 21 هجري کې د سودان په یو علاقې دونقوله کې د مسلمانانو د لښکر راګیر شو. په دې ځای کې سخت معرکه وشوه او په تاریخ کې دې ته معرکه دونقوله الاولى ویل کېږي. په دې معرکه کې نوبیینو په ډېر مقدار کې غشي ورول د مسلمانانو په لښکر باندې. په دې جنګ کې مسلمانانو ډېر خلک شهیدان شو. دیو جنا عمر بن العاص حکم وکړ عقبه بن نافع ته واپسي او خپل برقه طرابلس لیبیا دی علاقو ته متوجه شو او په دې باندې فتح ومندله. دی وخت کې عمر بن العاص رضی الله عنه عقبه بن نافع ته امر وکړ چې برقه او زویله د دې دوه علاقو مس کې چې څومره مخارونه راځي د فتح کا ملګرو دا علاقې وی کوم کې چې بربر قبایل په ډیر مقدار کې آبادو. بربر یا مازیغ دا قبایل چې د مصر نواخله د افریقې په ډیر علاقو کې دی اوسېدل او اوس په دې علاقو کې دوی آباد دي. په دغه وخت کې شمالي افریقا ولدي سره خوشه علاقې لکه لیبیا، تونس، الجزایر او مغرب د داسې علاقې وی چې ډیر خلکو په دې قبضه کول غوښتل. یو طرف نه رومیانو په دې حمله کولې او مسلمانانو په دې خارون د قبضه کولو نه منع کول، بل طرف ته مملکت القود کوم چې اندلس کې قائم وو د مغرب په علاقو حمله کولې. بل طرف ته بربر قبایل په زړونو کې سخت نفرت د رومیانو سره، لیکن بربر قبایل په خپل منځ کې متفق نه وو. دوی خپل منځ کې ډیر قبایلو ته تقسیم شوي وو. په دوی کې لږ قبایل داسې وو چې هغوی عیسایانو، لیکن اکثر په دوی کې بت پرستو. عقبه بن نافع چې کومې علاقې فتح کړې وي، عمر بن العاص رضی الله عنه راولګېد او دوی په دغه علاقو ګورنر مقرر کو. په دې وخت کې عمر بن العاص د افریقې فتح کولو اراده وکړه، لیکن عمر بن الخطاب رضی الله عنه دې منع کو د نور اقدام کولو نه. عمر بن الخطاب رضی الله عنه بعد خلافت عثمان رضی الله عنه ته پاتې شو. نو عثمان عمر بن العاص معزول کو د مصر نه او د ربزي عبد الله بن ابي سرح مقرر کو او عثمان رضی الله عنه د افریقې په فتح کولو باندې امر وکړو. نو عبد الله بن ابي سرح په 27 هجري کې خپل لښکر سره د مصر نه روان شو او د دوی تعداد تقریبا د 10 زره پورې وو. په لار کې عقبه بن نافع هم د دوی سره ملګری شو. دغه وخت کې افریقا او تونس د علاقې د رومیانو لاس ته وړېدلې وي. کله چې دوی ته مسلمانانو د راتګ پته ولګېده نو دوی غټ لښکر راجمع کو. د هغوی تعداد 1 لاک پورې وو. د دواړو لښکر یو بل سره میلاو شوي او په دې ځای کې یو غټه معرکه وشوه او په تاریخ کې دې ته معرکة سبیطله ویلی کېږي. په دې معرکه کې مسلمانانو رومیانو ته شکست ورکو او هغوی په جزیه ورکولو مجبور کړل او مسلمانان دغه ځای نه واپس شو. دې نه بعد عقبه بن نافع برقه علاقې ته واپس راغی او د 14 کالو پورې ګورنري وکړه. په دې زمانه کې د مسلمانانو فتوحات په ځای ودرېدل او په دې سره لیبیا او تونس د علاقې د مسلمانانو د لاس نه ووتلې. د هغې وجه دا وه چې مسلمانانو کې اختلافات پیدا شوي وو او هغې د وجې نه د علي او معاویه رضی الله عنه په منځ کې د جنګونو سلسله جاري وه. عقبه بن نافع ځان د دې اختلافاتو نه لرې وساتو او په دې جنګونو کې حصه وانغسته او د دین دعوت یې خلکو ته شروع کړو. تر دې چې د خلفای راشدینو زمانه ختمه شوه او د هغې پسې د اموي په نوم یو نوی سلطنت په وجود کې راغی په 41 هجري کې. کله چې خلافت معاویه رضی الله عنه لاس ته راغی نو عمر بن العاص رضی الله عنه دوباره په مصر گورنر مقرر شو. نو د 42 هجري کې 2 لښکرې ولېږلې. یو لښکر د معاویه ابن حدیش په کمانډ کې وسپارو او د افریقې او تونس د فتح کولو لپاره ولېږو. دویم لښکر د عقبه بن نافع په کمانډ کې وسپارو او د دودان، غدامي، سعودي سره خوشه علاقو د فتح کولو لپاره ولېږو. په 45 هجري کې معاویه بن ابي سفیان عقبه بن نافع له افریقې گورنري ورکړه. په دغه وخت کې شمالي افریقا کې اوسېدونکي په غدر او خیانت کې مشهور وو. کله چې به مسلمانان دوی نه شاده کېدل نو دا بربر قبایل به دوباره مرتد کېدل. دیو جن عقبه بن نافع د افریقې په علاقو شروع وکړه او پر لپسې د په لږ وخت کې فتح کړي او کومې علاقې چې به هم عقبه بن نافع فتح کولې نو په هغې کې به مسلمانانو یو جماعت پرېښودو. دې لپاره چې دوی د خلکو د دین دعوت ورکړي. په دې دوران کې عقبه بن نافع یو نوی ښار جوړ کو
او دای مسما کو په مدینه القیروان باندې په 50 هجری کې د دې کې بلخکری تیاری دي او په دې القیروان ښار کې یو جامع مسجد جوړ کو د عقبه بن نافع بنوم باندې د قیروان ښار کې بازمري ماران او نور داسې خونخوار څنور ډیر اوسېدل دیو چې نګل چې عقبه بن نافع د دې ښار بنیاد کې خودو نو دعا یې وکړه بیا دی وحشي زناور ته متوجه شو आवाज یې وکړو چې موږ د رسول الله اصحاب او ملګری یو موږ دلته راځو دی وجنه تاسو دې ځای نه وځي دینه بعد چې موږ تاسو کې څوک ولید لاغه به وجنو مورخین وایي د دې आवाज نه بعد د علاقې ټول وحشي زناور خلکو د سترګو مخامخ روان شو وتل او دغه زمانې نه قیروان خر ولا چرتم دی خر کې داسې زناور دوباره ونه لیدل هم دا وجه ده چې عقبه بن نافع ته مستجاب الدعوات ویل کېږي په تاریخ کې دی وخت کې معاویه بن ابي سفیان عقبه بن نافع معزول کو او در پسې ابو الهاجر په نوم یو بل کس گورنر مقرر کو په دې وخت کې د ګوسیله په نوم یو سړی پیدا شو د بربر یو قبيله مشر او د الطاف علاقې په خپل قبضه کې راوستي و د ابو المهاجر سره صلح وکړه اسلام قبول کو او د روميانو په علاقې حمله شروع کړې معاویه بن ابي سفیان نه بعد د زوی یزید د خلافت حواله شو نو د عقبه بن نافع دوباره په افریقي گورنر کو په 62 هجری کې د لزر کسان سره روان شو کله چې افریقي ته ورسېدو نو ابو المهاجر کې تواچو زهير ابن قیس خپل نائب مقرر کو او خپل 15 فوج تیار کو او د شمال افریقي ټول علاقو د فتح کولو په اراده روان شو بلار ډېر علاقې فتح کړې تر دې چې طاهر ته ورسېدو د دې اوسیدونکو بربر قبایلو د روميانو سره اتفاق وکړو او عقبه بن نافع په خلاف راجم شو لیکن عقبه بن نافع ته بدی باندې فتح میلاو شو عقبه بن نافع ځان سره ابو المهاجر روان کړو نو غور ته د مشوره ورکړه چې په علاقو باندې حمله مکوه کم چې د کوسیله په قبضه کړي ځکه چې کوسیله زمو حلیف دی او مسلمان هم دی لیکن عقبه بن نافع د خبر رد کړه وجداوا چې کوسیله باره کې دا مشهور و چې دی منافق دی او مسلمانانو ډېری د وجینې اسلام قبول کړی دی کوسیله د شکل پته ولګی دا نو غړي غوسه شو عقبه بن نافع د وجلو په حق لای کوششونه شروع کړل عقبه بن نافع مغرب ته متوجه شو علاقې فتح کولی تر دې چې تونج علاقې ته ورسېدو د دې سي پوری په لار کې موجود ټول بربر قبایلو ته شکستونه میلاو شوی وو عقبه بن نافع تونج علاقې ته ورسېدو او د علاقې د مملکت القود په قبضه کې و عقبه بن نافع اندلس ته فتح کولی اراده وکړه کوم د شینن سبا سپین ویلای کیږي لیکن عقبه بن نافع د شاده مشوره ورکړه چې په اندلس باندې اوس حمله نه دی کول پکار ځکه چې شاده زمونږ بربر او رومیان دي مخې ته بل دښمنی دی وجنه اسلامي لښکر به یو غټ نقصان سره مخامخ شي پکار دا چې ول د افریقي ټول علاقې فتح کړي شي عقبه بن نافع دا خبر ومنله او اندلس نه واپس شو د شمالي افریقي په ډیرو علاقو کې پیشقدمي کوله تر دې چې غادر او ماسا د ټول علاقې فتح کړې شوې په دې سره شمالي افریقا ټول د مسلمانانو په قبضه کې راغله عقبه بن نافع په دې باندې اکتفا ونه کړه بلکې د محیط الاطلنطي د پار کولو اراده وکړه کله چې د مسلمانانو لښکر دریاب غاړې ته راجم شو نو عقبه بن نافع د خپل اس دوه خپې اوبو ته کوزي کړي او تاریخي الفاظ یې وی چې الله کما ته د پته وی چې د دریاب نه بل طرف ته هم کشته نو ما بستا په لار کې jihad کړی وي او دغه زید ما ځان رسولې وي لیکن دغه وخت کې عقبه بن نافع ته پته نه و چې خوازمه کشته هغه ته امریکا ویلای کیږي عقبه بن نافع کوم دریاب په غاړه ولاړو د دې بل طرف ته دوه غټ بر اعظم وو کوم چې امریکا شمالي او امریکا الجنوبيه ویلای کیږي یعنی شمالي امریکا او جنوبي امریکا نو عقبه بن نافع ته پته وی چې خو وزمه کشته نو آیا دی امریکای ته راغلی وي دی بار کې تاسو سوچ وکړئ د عقبه بن نافع مثال دی وشتلی غشي وو د چا هم د طاقت نه وجد د لارې نیولې وي عقبه بن نافع شروع شو کوم علاقې چې فتح کړي وي باغی کې مساجد په ډیر مقدار کې جوړ کړل او څو وخت بعد دغه زینه واپس شو کوسیله کوم چې بربر قبایلو مشر وغه همیشه د عقبه بن نافع تعقب کوو او په دې باندې د حمله کولو لپاره مناسب موقع تلاش کوله کوسیله د رومیانو سره ملګری شوی وو په ډیر مقدار کې لښکري راجمع کړي وي او په دغه وخت کې کله چې عقبه بن نافع واپس قیروان ته روانو خپل فوجي په مفتوح علاقو کې تقسیم کو د سره صرف 300 فوجیان پاتې شو ډیر په دوی کې صحابه او تابعینو 63 هجری کې چې کله عقبه بن نافع ته د علاقې ته ورسېدو نو د غرون نشاته کوسیله د خپل فوج سره بیدار شو په دې کې سخت جنگ وشو ډیر وینه پکې توی شو او بل اخر فاتحي افریقیا عقبه بن نافع په دې معرکه کې شهید کړی شو او د دې نه بعد کوسیله په قیروان باندې قبضه وکړه زهير ابن قیس کوم چې عقبه بن نافع نائب هغه ټول فوج واپس کو او برقه علاقې ته راغی د عقبه بن نافع په شهادت سره دغه ټول فتوحات سرته ورسېدل لیکن د عقبه بن نافع د کوششونه چرته هم ضایع نشو د دنه بعد ډیر جرنیلانو د سنبال کړه او د پشان بلکې د زیات فتوحات هغه ته میلاو شو لکه زهير ابن قیس حسن بن نعمان موسی بن نصير او طارق بن زیاد دوی د شمال افریقي سره اندلس هم د مسلمانانو قبضه ته راوستو په 91 هجری کې ملګرو د عقبه بن نافع په تاریخ کې موږ تاسو د پاره ډیر عبرتونه پراته دي د ژوند موږ د غټ پیغام دی چې ژوند قیمتي شی دی د هڅې ځای کول نه دی پکار بلکې په دې ژوند کې داسې کارونه کول پکار دي چې هغه د مرګ نه بعد هم ژوندۍ وساتي دې خبر کې شک نشته چې دنیا کې موجود هر چا له مرګ راځي لیکن بعضی غمخوار خلک داسې وي چې تاریخ همیشه یاد ساتي او دا خلک د الله مخلوق دونو په نظر کې عزت من وي